د الله رب العزت فیصلې له حکمت نه خالي نه وي. د انسانانو ژوند له پیدایښت نه تر پایه پورې له مختلفو مرحلو سره مل وي. کله کله په انسان باندې د ژوند مشکلات دومره راسخت شي چې بالکل لاره ترې ورکه کړي. هر څه ورته سخت ښکاري او فکر کوي چې دا مشکلات به څنګه ختمیږي. خو الله تعالی همغه مشکلاتو ته د حل داسې لاره پیدا کړي چې د هغه کس ګمان هم نه وي. کله کله بیا په انسان د خوشحالیو ډک داسې وختونه راشي چې باور کول یې ورته حتی ګران ښکاري او فکر نه کوي چې دا ورځې دې بیا د په ژوند کې تکرار شي. خو د الله تعالی اراده بیا بل څه وي او له ښو ښې ورځې یې په ژوند کې بار بار تکرار کړي. دغه راز الله تعالی ځینې خلک زموږ ژوند ته د امتحان په شکل کې راولي. لومړی دومره خواږه شي چې موږ ګمان کوو تر دوی به بهتره خلک نور نه وي. خو یو وخت بیا داسې هم راشي چې همغه خلک مو د ژوند د مشکلاتو پر وړاندې په نیمه لار کې بالکل یوازې پرېږدي. خو د الله رب العزت پلان بیا هم بل څه وي او هغه دا چې په بدل کې یې داسې ملګري را نصیب کړي چې د هغو ملګرتیا زموږ د هر درد دوا شي او موږ خپل رب ته ورنږدې کړي. انسان چې کله په مادیاتو پورې زړه وتړي نو بیا د یو ناچیزه شي د لاسه ورکول یې حتی دومره غمجن کړي چې هغه به د یوې ثانیې په خفګان هم نه ارزي. بالاخره په ژوند کې سل په سلو کې هغه څه نه کیږي چې انسان یې غواړي، خو هغه څه حتمن کیږي چې د الله تعالی اراده وي. د لا یزال رب فیصلې هیڅ کله له حکمت نه خالی نه وي. کلک باور ولره، همدا ستا لپاره بهتره دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.